عبدالرحمن بابا په دې غزل کې د انا پرست خلکو باره کې وایي. انا پرست هغه خلک دي چې دی ځان ته غاوره وي او دی دا ګڼي چې زه څه وایم او څه کوم هغه ټیک دي او نور خلک چې څه وایي او څه کوي هغه صحیح نه دي. عبدالرحمن بابا داسې خلق د ړندو خلکو سره تشبیه ورکړې ده. راځئ چې وورو چې عبدالرحمن بابا څه وایي. وی په نظر د بے بصر لکه شام هسې سحر. عبدالرحمن بابا فرمایي چې د ړوند سړي د پاره سحر او ماښام یو خبره ده. په هغه باندې نه سحر څه فرق لړه کوي او نه پې ماښام څه فرق لړه کوي. لکه شام هسې سحر لکه سنگ هسې ګوهر لکه سنگ هسې ګوهر لکه خور هسې زر لکه خور هسې زر لکه خیر هسې شر. په نظر یې معلومیږي همواړه برابر. که څوک ښه ورسره وکړه تر بدي یې وي بتر. که څوک بد ورسره وکړه تر نیکۍ یې وي بهتر. نه په بد ویل زهیر وي نه پرې ښه وي د چا زبر. په ثواب او په خطا یې نه دلیل وي نه نظر. نه آګاه په خپل بهبود وي نه آګاه په خپل ضرر. نه په عیب څه پوهیږي نه پوهیږي په هنر. لکه ړوند او کونډ چې ګوري هسې هېڅ نه وي خبر.